أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سورة البقرة یوسل 2 نمبر آیات تے مخکې آیاتونو نه بعضې شبهات د اهل کتابو جواب کېدل او بعضې زجرونه مو اهل کتابو ته ورکېدل. د آیاتونو کې جواب د یوې بلې شبهې دی او حاصل د دې شبهې دا دی چې دا څنګه حق پیغمبر دی کله یو طرف ته مخ ګرځوي او کله بل طرف ته مخ ګرځوي. الله رب العالمین به د مختلف جوابونه وکړي او مختلف علتونه به ورته بیان کړي. یو د هغې نه دا دی چې مشرق او مغرب د الله دی، بس د الله اختیار دی څرنګه چې اړی راړی. بل به دا ذکر کړي چې دی کې د الله رب العالمین لوی امتحان و مسلمانان د مرتدینو نه الله رب العالمین ښکاره کړي. بل دا دی چې د اهل کتابو دلیل په مسلمانانو باندې پاتې نشي، ځکه هغوی ته مخکې نه پته وه چې دی پیغمبر به یو وخت پورې بیت المقدس طرف ته لمونځ کوي، بیا به اوړي کعبې طرف ته. نو دې آیتونو کې مسله د تحویل د قبلې ذکر کوي. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مکه کې و نو هلته به په داسې کیفیت باندې ودرېدلو چې هم کعبه او هم بیت المقدس طرف ته مخ وي. خو کله چې مدینې ته لاړلو الله رب العالمین ورته دا حکم کوو چې بیت المقدس طرف ته لمونځ وکړه. نو 14 میاشتې نبی صلی الله علیه وسلم بیت المقدس طرف ته لمونځ وکړلو او نبی صلی الله علیه وسلم دا تمنا و چې زما قبله د کعبه وګرځېږي. هماغه و چې الله رب العالمین حکم ورته وکړلو چې کعبې طرف ته مخ وګرځوه. نو دې خلکو دا اعتراضات شروع کړل. الله رب العالمین دا حالات بیانوي چې زر ده چې دا بېوقوفه خلک به اعتراضات وکړي چې دا ولې دې قبلې نه واوړېدل، خو ته ورته دا جواب کوه چې مشرق و مغرب د الله دی او داسې نور. سیقول السفهاء زر ده چې وبوي بېعقلان من الناس د خلکو نه، بېوقوفه او بېعقله خلک به دا خبره وکړي چې ما ولاهم څه څیز وګرځول دوی لره عن قبلتهم التي د قبلې د دوی نه التي كانوا علیها چې و دوی علیها په هغې باندې چې کومه قبله و د هغې نه څه شی وګرځول. قل ورته ووایه پیغمبره لله المشرق خاص الله لره مشرق دی والمغرب و مغرب، مشرق او مغرب د الله دی او مخلوق هم د الله دی، څنګه چې ورته امر کوي د هغې اختیار دی. یهدي من یشاء هدایت کوي چاته چې وغواړي الی صراط مستقیم لارې نیغې ته. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. آیت کریمه کې به اوس حکمت د تحویل د قبلې ذکر کوي چې الله مؤمنان او غیر مؤمنان سره جدا کړي. داسې نور جملو کې مختلفې فائدې الله ذکر کوي. وكذلك جعلناكم او همدارنګه ګرځولي یاستئ موږ تاسې امتن امت وسطا غوره. وسط یو معنا ده د غوره، بله معنا یې ده درمیانه. وکذالک او همدارنګه جعلناکم مونږ ګرځولي استئ تاسې یا هم جوړ کړي استئ تاسې امتن امت وسطن غوره لتکونو دې دپاره چې شئ تاسې شهدا ګواهي کوونکي علی الناس په خلکو. د دې امت دنیا او آخرت کې ګواهي چلیږي. ویکون الرسول او شي دا پیغمبر علیکم په تاسې باندې شهیدن ګواه. نبی صلی الله علیه وسلم په دې امت باندې گواهی کوي. وما جعلنا القبلة دې کې اوس حکمت ذکر کوي. وما جعلنا القبلة وموږ نه مقرر کړي القبلة قبله التي هغه كنت عليها چې ته وې په هغې باندې الا مگر د دې دپاره لنعلم چې ښکاره کړو موږ من هغه څوک یتبع الرسوله چې تابعداري کوي د رسول ممن دا چانه انقلبو چاوړي علی عقبیه په خپلو پوندو. مسلمانان د مرتدینو نه الله رب العالمین ښکاره کړي. وان کانت اگر چې دا قبله بدلول لکبیرة خامخا ګران کار دی الا علی الذین مگر په هغه چا باندې هدی الله چې هدایت کړی الله رب العالمین هغوی ته
هغې باندې بیا ګران نه دی. وما کان الله لیضیع ایمانکم. دې کې اوس جواب د یوې بلې شبهې کوي او حاصل د دې شبهې دا دی چې دا کومو خلکو د بیت المقدس طرف ته لمونځ کړی دی او هماغه حالت کې بیا وفات شوي دي، نو د هغې اعمال به څنګه کېږي؟ الله جواب کوي د هغې اعمال الله نه ضایع کوي. وما کان الله، او نه دی الله تعالی لیضیع چې ضایع کړي ایمانکم منځونه ستاسې. تاسې چې کوم منځونه کړي دي بیت المقدس طرف ته، هغه الله رب العالمین نه ضایع کوي. دلته د ایمان نه مراد منځونه دي. ان الله، یقینا الله تعالی بالناس په خلکو لرؤوف خامخا شفقت کوونکی دی، رحیم او رحم کوونکی دی. قد نرى تقلب وجهك في السماء. دا آیت کریمه تعلق لري د تحویل د قبلې سره. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله بیت المقدس طرف ته لمونځ کولو، هغه دوران کې د خوښه دا وه چې دا کعبه زما قبله وګرځېږي، ځکه بعضې علما وایي چې اکثره انبیا علیهم السلام قبله ده کعبه وه، نو بره به یې بار بار اسمان ته کتل، لیکن طلب یې نه کولو. الله رب العالمین حکم راولېږلو چې هماغه قبلې ته مخ وګرځوه چې ستا خوښه ده. قد نرى، یقینا لیدل مونږ تقلب وجهک، اوړېدل د مخ ستا فی السماء طرف د اسمان ته. فلنولینک، نو خامخا اړوو مونږ تا لره قبلتن قبلې ته، ترضاها چې ته خوښې هغې لره یا خوښه ده ستا هغه. فول وجهک، نو واړوه مخ خپل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام ته. وحیث ما کنتم، او هر چیرته چې یاستئ تاسې فولو، نو وګرځوئ وجوهکم مخونه خپل شطره په طرف د دې مسجد حرام. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. دې جمله کې اوس الله رب العالمین بل جواب کوي ته چې دا خبره خو ستاسې په کتابونو کې موجوده ده چې دا پیغمبر به د کعبې طرف ته اوړي. وإن الذين، او یقینا هغه کسان اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب، ليعلمون خامخا پوهېږي انه الحق، یقینا دا قبله بدلیدل حق دی، من ربهم د طرفه د رب د دوی نه. وما الله، او نه دی الله تعالی بغافل نا خبر عما دا هغه نه یعملون چې دوی کوي، دوی چې کوم عملونه کوي الله نا خبره نه دی. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب، آیات کې اوس د دې حسد او ضد ته اشاره کوي الله رب العالمین که ته هر څومره نښې دوی ته راوړې، دوی ستا قبلې تابعداري نه کوي، ځکه چې عنادیان او حسدګر خلک دي. ولئن اتیت، او که چېرته راوړې ته الذین هغه کسانو ته اوتوا الکتاب چې ورکړی شوی دی کتاب، بکل آیت هر قسم دلیل، ما تبعو قبلتک، ما تبعو تابعداري نه کوي قبلتک د قبلې ستا، وما انت، او نه یې ته بتابعین تابعداري کوونکی قبلتهم د قبلې د دوی، وما بعضهم، او نه دي بعضې د دوی نه بتابعین تابعدار قبلة بعض د قبلې د بعضو. معنا دا ده چې یهود د نصاراو د قبلې تابعداري نه کوي او نصارا د یهودو د قبلې تابعداري نه کوي. ولئن اتبعت، او که ته چېرته تابعداري وکړې اهواءهم د خواهشاتو د دوی، من بعد وروسته ما د هغه نه جاءک چې راغلی دی تا ته من العلم د علم نه، علم نه مراد د قرآن کریم پوهه ده. انک یقینا ته اذن په دغه وخت کې به لمن الظالمین د ظالمانو نه یې. الذین آتیناهم الکتاب، د آیت کریمه کې اوس اقسام د اهل کتابو ذکر کړي دي، کې نیکان خلک هم شته او بدان پکې هم شته چې حق پټوي. الذین کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی مونږ هغوی ته کتاب، یعرفونه پیژني حقانیت د دې پیغمبر، کما یعرفون لکه څرنګه چې پیژني ابناءهم زامن خپله، لکه څنګه چې خپل زامن پیژني داسې دا پیغمبر هم پیژني، د هغه حقانیت پیژني. وإن فریقا، او یقینا یوه ډله منهم د دوی نه لیکتمون الحق، لیکتمون خامخا پټوي حق، وهم یعلمون، او دوی ښه پوهېږي په دې حق باندې. یعلمون دوی پوهېږي په څه شي باندې؟ الحق چې دا حق من ربک د طرفه د رب ستانه دی. فلا تکونن، پس مه کېږه ته من الممترین د شک کوونکو نه، د شک مه کوه په دې کې. ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخیرات، د آیت کریمه کې تاکید دی په امر د قبلې باندې. ای پیغمبره
ګوره دا خلک به اختلاف کوي، خو د اختلاف په وخت کې ګوره تا د الله رب العالمین امر او د الله رب العالمین دا حکم مه پرېږده. ولکل او د هر یو شخص دپاره یا د هر ملت دپاره وجهتون یو طرف دی، هو چې هغه مولیها مخ ګرځونکی دی هغې ته. مقصد دا دی چې د هر یو شخص یا د هر ملت دپاره یو طرف دی چې د زړه تعلق یې د هغې طرف ته وي، د چا د الله د کورونو د مساجدو د مدرسو دارنګه د الله د دین طرف ته وي، او د چا بیا هغه په خلاف د کلیسا او د مندرونو او دارنګې د غیر الله طرف ته وي. فاستبقوا الخیرات، نو مخکېوالی کوئ یو بل نه الخیرات نیکیو ته، نیکو کارونو ته یو بل نه مخکېوالی کوئ. اینما تکونو، هر چیرته چې یاستئ تاسې یأتي بکم الله، رابولي تاسې الله تعالی جمیعا ټول به په یو ځای باندې راولي. ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء په هر یو څیز باندې قدیر قادر دی. ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. آیت کریمه کې اوس حالات د خروج ذکر کوي، یو انسان خپل منطقې نه وځي نو مسجد حرام طرف ته مخ ګرځوي. ومن حیث او کوم ځای نه خرجت چې وځي ته فولې نو وګرځوه وجهک مخ خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام. دلته طرف د مسجد حرام ذکر کوي، دي کې مفسرین دا فائدہ ذکر کوي. کوم خلک چې مکه کې دي یا کعبه ورته ښکاره کېږي نو هغوی باندې لازم او واجبه ده چې مخ به کعبې ته ګرځي، او کوم خلک چې بهر دي په لرې اطرافو کې واقع دي نو هغوی چې مسجد حرام ته مخ وګرځي نو دا هم کفایت کی. نو ځکه الله رب العالمین وی چې مخ مسجد حرام ته وګرځوي. وانه او یقینا دا قبله بدلیدل الحق خامخا حق دی من ربک د طرفه د ربستانه. وما الله او نه دی الله تعالی بغافل خبر عما داغنه تعملون چې تاسې کوئ، تاسې چې کوم اعمال کوئ الله رب العالمین ناخبره نه دی. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. د آیت کریمه کې محال د خروج ذکر کوي دا خپل منطقې نه، مخکې عام خروج و د خپل منطقې نه، او دلته د سفر په طریقه باندې خروج مراد دی. د سفر حالت کې اکثر احکام بدلیږي، الله رب العالمین دلته د خبرې ته اشاره کوي که تاسې په سفر کې یاستئ که حضر کې یاستئ نو مسجد حرام طرف ته مخ ګرځوئ. او یا بعضې علماو د دې تکرار حکمت دا ذکر کړی دی چې د هر یو تکرار سره او د هرې جملې سره خپله یو فایده ذکر ده. اول ځل ومن حیث خرجت سره شهادت د اهل کتابو ذکر او دویم سره شهادت د الله رب العالمین ذکر شو چې وانه للحق من ربک، او د دریم سره چې د حکمت دا دی چې لئلا یکون للناس، دې سره دا فایده ده چې د باطل پرستو هغه دلیل پاتې نشي، د یهودو او نصاراو دلیل په تاسې باندې پاتې نشي. نو د هر یو کې بیله فایده ونه ځکه تکرار ذکر کوي. ومن حیث او د کوم ځای نه خرجت چې وځې ته فولې نو وګرځوه وجهک مخ خپل شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام. وحیث ما کنتم او کوم ځای کې چې یاستئ تاسې فولو نو وګرځوئ وجوهکم مخونه خپل شطره طرف د دې مسجد حرام ته. لئلا یکون للناس علیکم حجه، دې کې بل جواب کې الله رب العالمین کعبه الله ځکه قبله وګرځوله چې د خلکو اعتراض په تاسې باندې پاتې نشي، ځکه مخکیني کتابونو کې دا خبره معلومه وه، الله رب العالمین نازله کړې وه چې دا پیغمبر به آخر کعبې طرف ته مخ ګرځوي، که ته مخ ونه ګرځې نو د خلکو اعتراض به په تا باندې پاتې شي. لئلا یکون دې دپاره چې نه وي للناس دپاره د خلکو علیکم په تاسې باندې حجتا هیڅ دلیل الا الذین مگر هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی منهم د دوی نه. ظالمان به بهم اعتراض کوي، بې ځایه اعتراضونه به کوي. فلا تخشوهم نو مه ویرېږه ته د دوی نه، واخشوني او وویرېږه زما نه. ولأتم نعمتي او دې دپاره چې پوره کړم زه نعمت خپل علیکم په تاسې باندې. دا ځکه نعمت دی چې دا سبب د هدایت دی د انسانانو دپاره چې وروسته به راشي. ولأتم نعمتي او دې دپاره چې پوره کړم زه نعمت خپل علیکم په تاسې باندې. ولعلکم او دې دپاره چې تاسې تهتدون هدایت وموندئ، په هدایت باندې کلک شئ. وروسته آیت کریمه کې اوس نعمت د رسالت د نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کوي. مخکې نعمت د قبلې ذکر شول، نو اوس نعمت د رسالت ذکر کوي. او د آیت کریمه کې به د نبی صلی الله علیه وسلم بعضې صفات او بعضې وجایب او مسئولیتونه د هغه ذکر کوي.
کما ارسلنا فیکم رسولا د دې تعلق دی لأتم نعمتي پورې دې دپاره چې زه دا نعمت پوره کړمه په تاسې باندې. نو دلته اوس الله رب العالمین فرمایي چې دا پوره کول د نعمت داسې دي کما ارسلنا لکه چې لیږلی دی مونږ فیکم په تاسې کې رسولا رسول منکم د ستاسې د جنس نه یتلو چې لولي علیکم په تاسې باندې آیاتنا آیاتونه زمونږ ویزکیکم او پاکی تاسې ویعلمکم الکتاب او تعلیم درکړي تاسې ته الکتاب د کتاب والحکمه او د سنت ویعلمکم او تعلیم درکړي تاسې ته ما د هغه څه لم تکونو تعلمون چې تاسې په هغې نه پوهېدئ. فاذکروني اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. د آیات نه وروسته اوس بعضې امور ذکر کوي دپاره د ثبات په دین باندې د ثابت قدمۍ دپاره بعضې امور ذکر کوي چې او د هغې نه ذکر بل د هغې نه شکر دی. فاذکروني نو یادوئ ما لره اذکرکم زه به یادوم تاسې لره. ما یادوئ په سختۍ کې زه به تاسې په اسانۍ کې یادوم. ما یادوئ تاسې د انسانانو په مجلس کې زه به یادوم تاسې د ملایکو په مجلس کې. تاسې ما یادوئ په دعا سره زه به یادوم تاسې په قبولیت سره او داسې نور مختلف توجیحات علم ذکر کړي دي. نو فاذکروني یادوئ ما لره اذکرکم زه به یادوم تاسې لره. واشکروا لی او شکر کوئ زما یعنی احسان منئ زما. ولا تکفرون او ناشکري مه کوئ ځکه ناشکري بد صفت دی. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. د آیت کریمه کې اوس نور امور ذکر کړي دپاره د ثبات په دین باندې هغه د الله رب العالمین نه استعانت غوښتل دي په صبر او لمانځه سره. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان هم راوړی استعینوا مدد حاصل کوي بالصبر په صبر کولو سره والصلاة او په لمونځ کولو سره. ان الله یقینا الله تعالی مع الصابرین ملګری دی د صبرناکو. الله د صبرناکو خلکو ملګری دی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. د آیت کریمه کې اوچت شان د شهداو ذکر کوي او دا د صبر یو قسم دی ځکه د صبر ډېر اقسام دي او په طاعاتو باندې صبر کول دا هم د صبر یو لوی قسم دی او عظمت او اوچت شان او شرافت د شهادت ذکر کوي. اوچت شان او شرافت د شهداو ذکر کوي. ولا تقولوا مه وایئ تاسې لمن په باره د هغه چا کې یقتلو چې ووژلی شي فی سبیل الله په لاره د الله کې امواتن عام مړه بل احیاء بلکې دا ژوندي دي د الله په نسبت باندې ژوندي دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسې نه پوهېږئ د دوی په ژوند. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. د آیت کریمه کې اوس مواضع د صبر ذکر کوي. د صبر کوم مواضع دي کوم مواضعو کې باید انسان صبر وکړي الله رب العالمین اشاره کی. ولنبلونکم او خامخا امتحان کوم په تاسې باندې بشیء په څه څیز من الخوف د ویرې نه. ویره هم د الله رب العالمین امتحان وي که هغه په جهاد او قتال کې او که همداسې وي. والجوع او د ولږې نه. ونقص من الاموال او په کموالي د مالونو سره والانفس او د نفسونو سره والثمرات او د میوو سره. کله الله رب العالمین ولږه په انسان باندې راولي هغه د روژې ولګوي او که داسې غیره وي. دارنګه مالونه کله الله رب العالمین واخلي که هغه د زکات او د صدقاتو په طریقه باندې ورکول وي او که همداسې آفت پې باندې راولي هلاکت. همدارنګه د نفسونو امتحان هم دی که الله رب العالمین د شهادت په طریقه باندې واخلي کله همداسې مرګ په هغه باندې راولي میوې او فصلونه او داسې نور. وبشر الصابرین او زیری ورکه صبرناکو خلکو ته. صبر چې کوم انسانان کې هغې ته زیری ورکه. دا صبرناک څوک دي اوس د دې صفت ذکر کوي. الذین دا کسان دي اذا اصابتهم کله چې ورسېږي دوی ته مصیبت څه مصیبت قالو دوی وایي انا لله و انا الیه راجعون. دا کلمات وایي انا لله یقینا موږ د الله یو و انا او یقینا موږ الیه دی الله ته راجعون ورګرځېدونکي یو. دې ته ویل کېږي کلمات د استرجاع. د مصیبت په وخت کې د دې ویل دا سنت دي او بعضی احادیث کې ورسره نور الفاظ هم راغلي دي. اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها. دا چې څوک وایي الله رب العالمین به د هغه نه بیا غوره بدله ورکړي کوم مصیبت چې په هغه باندې راغلی وي. اولئک دغه کسان علیهم په دوی باندې صلوات برکات دي من ربهم د طرفه د رب د دوی نه ورحمت او رحمت دی. و اولئک او دغه کسان هم المهتدون هم دوی هدایت موندونکي دي.
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك